نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي التجار یحشرون یوم القیامة فجارا، تاجران به د قیامت په ورځ د فاسقانو په ډله کې راپورته کېږي. هغه تجار چې په خپل تجارت کې دروغ وایي، دوکه کوي، د وعدې خلاف ورزي کوي، دا به د قیامت په ورځ چې هر څومره سخي، هر څومره یې صدقې کړي، هر څومره یې نیک عمل کړي، دا به د قیامت په ورځ د فاسقانو په ډول کې. بل ځای کې نبي علیه الصلوۃ والسلام فرمایي د قیامت په ورځ به د تجارانو حشر کېږي مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. د تجار به راپورته کېږي د انبیاو په ډله کې، د شهیدانو په ډله کې، د علماو په ډله کې او د صالحینو په ډول کې. دا کم تجاران؟ من اتقا وبر وصدق، هغه تجار چې د خدای نه په خپل تجارت کې وویل دوکه نه کوي، او وصدق په خپل تجارت کې درواغ نه ویل، رښتیا یې ویل. وبر په خپل تجارت کې نیکي کول، زړه سوان دی و د یو چا سره یې نیک سلوک کول. دغه تاجر به د قیامت په ورځ د الله په حضور کې د انبیاو په ډله کې. نو اوس یار تجار په خپل ځان باندې وګورئ چې زه په کومه ډله کې زما د اعمالو ته په کتلو سره زه چې خپل ګریوان ته وګورم، خپل روزمره زندگی ته وګورم، خپل اعمالو ته وګورم، خپل تجارت ته وګورم، زما تجارت زما زندگی ما ته کم وایي، زه په کم ډول کې او په کومه فرقه کې پورته کېدم، په کومه ټولنه کې به زه راپورته کېدم، د انبیاو کې که د فاجرانو د فاسقانو. نبی علیه الصلوۃ والسلام د وعدې دومرې پاسداري کوله.